د کابل په تورو غرونو واورې وشوې، خو زما د زړه موسمه بدل نشوې. د ګران مشر اجمل خټک بابا دغه شعر په خپل ځای صحیح دی، ځکه چې د زړونو موسمونه د زړونو دننه سپرلو سره بدلیدی شي. هغه ځان له خبرې دی، خو دې وخت کې به موږ دا وګورو چې د پیښور پریس کلب دا موسم تاسو ته باقاعده ښکاري، دا کومه نظاره چې ښکاري یا دا کومې سمسور شوې اونه چې تاسو ته ښکاري، نو دغه خط و خال په ګوته کوي چې په پیښور کې مکمل پوخ سپرلی دی او دې پسې به په غرونو کې د خیبر پښتونخوا په مختلفو ځایونو کې سپرلی شروع کیږي. د سپرلی مطلب دا چې دلته به ګرمي شروع کیږي او د ګرمۍ په موسم کې به سیلګري چې دي یا سیاح چې دي نو هغه باقاعده د خیبر پښتونخوا د مختلفو سیاحت مرکزونو ته ځي او هلته به د موسمونو نه خوندونه اخلي. دلته چې دا کم موسم شروع شوی دی نو دې وخت کې د پیښور او خواوشا ټول علاقې دغسې سمسور شوي دي او ډېر ښکلې نظارې پیش کولو سره زړونو ته فرحت او سکون هم بخي. نو کومو خلکو چې وس کیږي او پیسې ورسره وي نو پکار دي چې هغوی پیښور ته راشي یا لاهور ته راشي یا نورو ځایونو ته لاړ شي او هلته دې وخت کې د موسم نه خوندونه واخلي، ځکه چې په دغسې موسم کې د سپرلي په موسم کې په ښاریو کې چې دی نو ډېر خوندونه وي او رنګونه هم پکې تاسو ته دغه دی وړاندې دي. نو پکار دي چې موږ د دې نه خوند رنګ واخلو او ژوند کې د ژوند په رنګونو کې ورسره اضافه وکړو. خوشحاله اوسئ، ښاد اوسئ، د خپل ځان او خپل چاپېرچل خیال ساتئ. والسلام.